د طالبانو مرستیال ویان حمدالله پیترت په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله د کابل د ملکي او نظامي ادارو یوه ورځني روزنیز سیمینار کې ګډون وکړ. ملا هیبت الله طالبانو ته سپارښتنه کړې چې 20 کاله یې جګړه کړې ده او اوس به دوی د دښمن د تبلیغاتو پر وړاندې مقابله کوي. درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله پیترت پرون د جمعې د غوایي 12مه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ملا هیبت الله په خپله وینا کې ټینګار کړی چې دښمن غواړي چې د خپلو تبلیغاتو له لارې په طالبانو کې بې اتفاقي او اختلاف رامنځته کړي. ملا هیبت الله ویلي د دښمن په تبلیغاتو تیر نه وځئ. ملا هیبت الله خپلو طالب مسؤلانو ته د وینا په یوه برخه کې ویلي د شریعت په مقابله کې د چا مراعات مه کوئ. په شریعت کې د الله تعالی رضا ده. د کبر، لوی غرور، بې اتفاقي او یو پر بل د بې اعتمادي څخه ځان وساتئ. ملا هیبت الله د طالبانو غوښتي چې غفلت ونه کړي او غفلت غضر نه دی. په غیر مقصودي او عیبسو کارو کې ځان مه مصروفوئ. ملا هیبت الله وایي دې خلکو اوس تاسو ته سترګې دي، نو اوس وخت دی چې د دې خلکو ښه خدمت وکړئ، رحم پرې وکړئ، نرمي ورسره وکړئ، عزت یې وکړئ او په منځ کې یې د عدل فیصلې وکړئ. اوس وخت دی چې پر یو مظلوم رحم وشي او پر ظالم شدت وشي. ملا هیبت الله زیاته کړه چې علما او نیکان خلک د اجتماعي عباداتو او سیاست څخه د څو کلونو راهیسې لرې پاتې کړل شوي وو او دنیا ګواښ کاوه چې نور هم علما او نیکان خلک څنډې ته کړي. ملا هیبت الله اسلامي نظام، جهاد، شریعت او حدود الله یوازې په کتابو او کیسو کې پاتې شوی و. ملا هیبت الله وایي د اټکل خلاف د الله په فضل سره اوس په افغانستان کې سیاست د علماو، طالبانو او نیکانو خلکو په لاس کې دی. د طالبانو مشر په دې باور دی چې اوس الله تعالی دوی په امتحان کې راوستلي او هغه سیاست چې مسلمانان ترې څو کلونه بې برخې وو اوس ورسره مخ شوي، نو باید پاملرنه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې ملا هیبت الله خپلو جنګیالیو ته د یووالي او اتفاق خبره کوي، بلکې له دې وړاندې په ځلونو نوموړي پر خپلو وسله والو غږ کړی چې خپلمنځي اختلافونه له منځه یوسي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.